غږ نه کوي سترګو کې گویا نه غوندې دا خور د آینې د بې زبانه غوندې دا دا جنکۍ د ګلو لختې دا لکانو دا دړۍ دړۍ سرونه خون به مې واخلي قاتلانې بشي خون به مې واخلي قاتلانې بشي زلفې دې ما سمه ورانې بشي زلفې دې ما سمه ورانې بشي تا به په زړه کې ساتم زړه په سینه کې ساتم زه خدای بخلی ما ځان په نشه کې ساتم او چې سا اخلي وړې وړې سلګۍ وهي جړېږي چې سا اخلي وړې وړې سلګۍ وهي جړېږي خپل مخ په زوره زوره لیونۍ وهي جړېږي درویشه چې دا دوه جهانه دواړه پرې روښان دي قرآن دی قرآن دی قرآن دی بل څه نشته له قاري صاحب ریحان یوه نړۍ مننه کورې ودان خوشحاله دي وي چې زمونږ دغې پرتمینې غونډې ته د کلام الله المجید څو مبارک ایتونه تلاوت کړل یوه یادونه کوم چې زمونږ دغه مشاعره او یا هم دغه غونډه انحصار نه ده هر څوک کولی شي چې دلته شعر ووایي دلته خپل تمثیل وړاندې کړي دلته ټوکه وکړي دلته چې هر څه په زړه لري په آزاده توګه یې راته ووایي هر هغه چا چې موږ سره نومونه لیکلي دی هغه را سره دي او که څوک پاتې وي او غواړي چې له موږ سره برخوال شي نو کولی شي چې نومونه یې تر ما ورسیږي د مشاعرې په لور ورګرځو مشاعره له ځوان شاعر ښاغلي نوید ملکزي په ښکلي شعر پیلو ښاغلي نوید ملکزي ته بلنه ده چې راشي او یو څو خواږه بیتونه راواوروي ملکزی د ټولو نه مخکې سلامونه نیکې هیلې مې قبول کړئ راځمه شعر دی چې ستا هنر دی ورته کښېنه یا ځله ستا هنر دی ورته کښېنه یا ځله ډاکټران دې غزلو ته ګډېږي نه ماتېږي نه جوړېږي نه صبرېږي زړه د سپي زوی په خبره نه پوهېږي او تا به په زړه کې ساتم تا به په زړه کې ساتم زړه په سینه کې ساتم زه خدای بخلی ما ځان په نشه کې ساتم زه خدای بخلی ما ځان په نشه کې ساتم جام میخانې نه راوړم جام مدرسه کې ساتم زه له انسان ویریږم سپي دروازه کې ساتم دا زړه د هر چا دی خو میرخیل باڼه کې ساتم پیغمبران هم له بېلتون له لاسه سر ټکوي مخلص صاحب پیغمبران هم له بېلتون له لاسه سر ټکوي یعقوب څلوېښت کاله یوسف پسې سلګۍ وهلي که زلیخه مینه نه وی که زلیخه مینه نه وی چېرته یوسف چېرته د مصر بازارونه تا د مصر بازارونه د خدای ړنګ کړي د یوسف ښکلا خرڅېږي پیسې نشته ملا ممبر کې د یعقوب قصه ډېر موږده وه خطبه شروع کړه د جمیل لمونځ راڅخه پاتې نه شي او په آخره کې به درته ویم څوک چې د مور په دعا رنګ وي هغه بدرنګ وي خدای به یې نه بدرنګوي نه مننه د توجه څخه مو ډېره مننه ژمی راغلی وې د ګلو په موسم لاړې زړه مې په تا پورې تړلی و ته هم لاړې چې مرور نه شې زه غږ چا پسې نه کوم ارمان به وکړې که د نورو په رقم لاړې د ټولو درنو حضارو په اجازه زه هم خپل د غزل یو څو بیتونه ویمه چې په غم د یار مړ دی
په غم د یار مړ دی په لویه لار مړ دی شپېلۍ یې ګونګه خوله کې شپېلۍ یې ګونګه خوله کې لاس په ستار مړ دی مړ نه شو ستا په خیرو مړ نه شو ستا په خیرو ستا په رخسار مړ دی هغه مکړه ازار مړ شوی مکړه ازار مړ دی مکړه ازار مړ شوی مکړه ازار مړ دی دلته ښکلا مړه ده ګل او ګلزار مړ دی هغه سپرلی نشته هغه چنار مړ دی هغه سپرلی نشته هغه چنار مړ دی د غم د پیټو سره خمار خمار مړ دی د غم د پیټو سره خمار خمار مړ دی هغه سپرلی نشته هغه چنار مړ دی مزه پوښتنې لري هغه بیمار مړ دی د غم د پیټو سره خمار خمار مړ دی سلمان په سوي لمر کې په انتظار مړ دی او چې ساه اخلي وړې وړې سلګۍ وهي جړېږي چې ساه اخلي وړې وړې سلګۍ وهي جړېږي خپل مخ په زوره زوره لیونۍ وهي جړېږي ژوندون یې بې سینګاره شو سینګار یې مجبوري شوه ژوندون یې بې سینګاره شو سینګار یې مجبوري شوه خالونه په تندي له مجبورۍ وهي جړېږي یو چا د خپل برباد ژوندون قصه په خپله وکړه یو چا د خپل برباد ژوندون قصه په خپله وکړه یو څوک د غره لمنه کې شپېلۍ وهي جړېږي او لګیا دی څوک د چا د هېرولو تجربه کړي لګیا دی څوک د چا د هېرولو تجربه کړي لګیا دی په پیلو پسې پیلۍ وهي جړېږي او سلمان غم د چا به دا سړی وي تنها کړی چې ناست دی او د غره په سر کېږدۍ وهي جړېږي مننه د دنداسې پټې لپاره د دنداسې پټې لپاره جنۍ یاري د کونړي هلک کوي نه او د هر چا خپله خپله خوښه حلیمي صاحب د هر چا خپله خپله خوښه زه د کونړ په دنګو غرو مینه یم ډېره زیاته مننه له ماسټر څخه د پروګرام په دې برخه کې یوه یادونه کوم چې د تمثیل برخه هم را سره شته دی د هېواد او د ختیځ سیمې یو تکړه ممثل مصطفی میاخیل را سره دی او دی به هم دلته راځي تمثیل به کوي او دا هر څه ستاسې لپاره له تاسې ټولو مې هیله دا ده چې یو څه ورته غوږ شئ دوی څه وایي دوی همدا ستاسې لپاره راځي که ستاسې خوښه نه وي چې کډې بار کړو دنه لاړ شو قاري صاحب ملیار راځي د خپلو احساساتو اظهار کوي راته قاري صاحب ملیار زما خپله بل چاوله دی خراب یم ستا د زړه به حفاظت رانه ونشي د بېننګو به صفت رانه وانورې د نرانو به غیبت رانه ونشي هغې دومره پښیمانه کړه مزله دوباره به محبت رانه ونشي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ زه د بهسودوال صاحب یو څو بیتونه تاسو ترنم کوم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي دعا میں ندا کڑے خیرا میں ندا کڑے در پس خفیام جڑا میں ندا کڑے خچ زلال شام زارے میں ناد عداد داسد ڈیروں خلقو پرواہ میں ندا کڑے در پس خفیام جڑا میں ندا کڑے دلتا سوگ نپوہی گی د خاموشی پشبام زسوزیدلیم خو رڼا مې ندا کړې در پسې خفه یم ژړا مې ندا کړې
بحث دوال سر کے نخود بغیر لخدایا چاہتا غرور میں کڑے ضرور ہوا میں ندا کڑے در پس خفیم جلا میں ندا کڑے دعا میں ندا کڑے خیرا میں ندا کڑے در پس خفیم جلا میں ندا کڑے. توجه څخه مو یو نړۍ مننه. ډیره زیاته مننه ښاغلی مریار له تا څخه. صادر سڼ وهی سار نشو بلا ورپسې یار چې په سخته ورځ په کار نشو بلا ورپسې. او ساده سړیا دومره ټیټ پاس ورلسله کوې ساده سړیا دومره ټیټ پاس ورلسله کوې که یار شو یار بشي که یار نشو بلا ورپسې. سلامونه او نیکې هیلې ټولو میلمنو ته ټولو ته ښه راغلاست او د دغه واده زلمي ته د دغې ورځې یا د دغې شپې مبارکي وایم. هیله ده راتلونکی ژوند دې د خوښیو پیلامه وګرځي. غږ نه کوي سترګو کې ګویا نه غوندې ده غږ نه کوي سترګو کې ګویا نه غوندې ده خور د آینې د بې زبانه غوندې ده غږ نه کوي سترګو کې ګویا نه غوندې ده غږ نه کوي سترګو کې ګویا نه غوندې ده خپله پریشانی میں پریشان کړه تیرا غلم خپله پریشانی میں پریشان کړه تیرا غلم خپله حیرانی راتا حیران غوندې ده غږ نه کوي سترګو کې ګویا نه غوندې ده غږ نه کوي سترګو کې ګویا نه غوندې ده ته خو څه چې ما سره مې سا هم پاتې نه شوه ته خو څه چې ما سره مې سا هم پاتې نه شوه ستا په شانتې دا هم رانا روانه غوندې ده غږ نه کوي سترګو کې ګویا نه غوندې ده غږ نه کوي سترګو کې ګویا نه غوندې ده خور د آینې د بې زبانه غوندې ده غږ نه کوي سترګو کې ګویا نه غوندې ده غږ نه کوي سترګو کې ګویا نه غوندې ده. مننه وخت به څه حساب را سره وکړي نه مو خواښې د لیدلې نه خو سره او دا جنکۍ د ګلو لختې دا لکانو دا دړۍ دړۍ سرونه کلي ته مه راځه جانانه کلي کې ټول خلک زکام نیولي دي نه او خلک خو ښه دي په ډېره بښنې خلک خو ښه دي ښځه وکړي خلک خو ښه دي ښځه وکړي خو ما غریب ته یې مېړه کړی مې نه او خلک له ښځو ګیلمن وي زه ګیلمن له خپلې خواښې یم مینا له پردي کوره شیطانت منافقت کوي که نه او ټپو ته بیا وروسته راشو ملګرو دغه خوله را باندې نه لګي تاسې به دغه ودونو ته تللي یې که نه
ودونو کې اکثره مخکې به دا خلک چې سندرغاړي به یې بول اوس مونږ ولي یاره کله شاعران ولي کله مونږ ولي نو یو وخت کې مونږ لاړلو واده ته واده کې جنریټر چې و خراب و جنریټر خراب و نو بر کم نو بجلی نه و نو چا ته مو چې جنریټر راوړه نو دا دې ماما ته ګورې دغسې وړوکی جنریټر راوړه بس هر یو راځي بس پپې کوي د کار نه کوي بیا بل راشي بیا کار نه کوي هغه دې وخت کې دا ورور مې راغی دا چې کله راغی دا داسې را روان هغه ما ته پرېږده ما دې لکه دا دومره خلکو پې خواري ونه کړه جوړ یې چالان دې نه کړه ته ویل ما ته ما ته پرېږده بس داسې چې ورغی ښې داسې شی چالان کو خو جنریټر هلته پاتې و لاس کې پړی لاس کې ترې راوړه ملګرو تاسې به دغه ودوري دغه مالداره خلک ژاړي که نه مړی وشي یا کوم غم وشي نو هغه ژاړي هغه ډېر عجیبه سټایل کې ژړا کوي که نه که خلک ورته ډاډګیرنه هم ورکوي خیر مه خفه کېږي دا ورته نو بس داسې ژاړي که نه او موږ غریبانان بیا په څو ډوله ژاړو هغه یو بیا تندي ته څپېړه وایي چې من کې زه خپل نوم به نه اخلم خو زه خیره من که چې کله مړی وشي بیا ټپې پکې وایو مړی راته پروت وي او ټپې شروع کړو چې مدیا یاري کله کوله مړی پروت وي سر تور ولاړ ویله خیر وده یار یادما وی خدایا مالدار سړي ته چې خبره وکړي هغه نو بیا چې خاندي نو کار څومره خبرې دا ورته وکړي که نه نو بیا هغه خاندي غریب خان خدای پیدا کړی مې خویندې خاندي او موږ غوندې غریبانانو چې دا ما غوندې غریب ته بیا چې خان سړی خبره وکړي چټي خبرې مو وکړي کنځاب راته وکړي که نه نو بیا نو شروع کړو چې واچې صاحب نو خندا به ځان شتی اوس به یو شعر به خپل ووایم خدای دې کړي چې دا مو خوښ شي په تا حاجي صاحب استګله په تا باور مې یاره لویه تېروتنه وکړه نور به دې نه یادوم زړه سره مې ژمنه وکړه زه مسافر شوم چې ولور وګټم تا واده کړم زما قسمت ګوره تا بل سره کوژدنه وکړه بیا به د چا زړه یوسې بیا به د چا زړه یوسې بیا به د چا زړه ور مات کړې بیا د کمیس کې کوچیانې ګرده لمنه وکړه هغه بیا ځي مورې هغه مې بیا یوازې پرېږدي هغه بیا ځي مورې هغه مې بیا یوازې پرېږدي مورې هغه خو اراده بیا له وطنه وکړه مې اخیل خپل ارمان په زړه کې خفوم په خپله نیمګړي پاتې شول ګیله مې له څښتنه وکړه او مکتب ته ځم راپسې راشه ما په بکسه کې انچورې راوړې دي نه زړګی مې شین لکه چمن دی مخلص صاحب زړګی مې شین لکه چمن دی دا ستا غمونه لکه خره ورته راځي نه او کور یې په کلي کې معلوم دی په دیوالو یې خوشحایي تپلې دي نه اخري یو څه وایم چې وایي یو چا خبر وکړه په مجلس کې چې چین مصنوعي لمر جوړوي وایي پښتون د نسواره واخیسته خولې ته واچوه چې زه خوش شوم چې به د سپین لمر ته کېده ډېره مننه ډېره زیاته مننه ښاغلی میاخېل صاحب چې یو څو شېبې دې موږ وخندولو یو هایکو ده چې په دې غریب وطن کې یو چا تر پوهنتونه پورې زده کړې وکړې اوس په بازار کې الوګان خرڅوي د پروګرام په دې برخه کې بېله ځنډه مبین بشري ته ورځو له هغه هم ساور وروسته بیا ترنم ته ورګرځو مبین بشري
هغه خالد بشري په تالان کې ټول سلامونه لري احترامات باندې کوم ورپسې یو دانه ترنم دی تاسو ته پیش کوم هیله لرم چې د خوښې وړ مو وګرځي مهرباني صبر وکړه چې سمې د ریکارډینګ خون به مې واخلي قاتلان بشي خون به مې واخلي قاتلان بشي زلف د ما سما و وران بشي زلف د ما سما و وران بشي خون به مې واخلي قاتلان بشي خون به مې واخلي قاتلان بشي زلف د ما سما و وران بشي زلف د ما سما و وران بشي پاینا کې سترګې متوروا پاینا کې سترګې متوروا پاینا کې سترګې متوروا پاینا کې سترګې متوروا ځان ته به وګورې حیران بشي ځان ته به وګورې حیران بشي خون به مې واخلي قاتلان بشي خون به مې واخلي قاتلان بشي زلف د ما سما و وران بشي زلف د ما سما و وران بشي د محبت خواري د هیره مشا 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 لارې که ګرانې دي اسانې بشي لارې که ګرانې دي اسانې بشي زلف د ما سما و وران بشي زلف د ما سما و وران بشي بلا دی واخلم زلف ما خوروا 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 بلا بواخلی بلاگانی بشی بلا بواخلی بلاگانی بشی خون به می واخلی قاتلانی بشی زلف د ما سما و ورانی بشی زلف د ما سما و ورانی بشی د تور سترګو دروغ جنې کیسې 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 صابره ما سپینه و ګرانې بشي صابره ما سپینه و ګرانې بشي خون به مې واخلي قاتلانې بشي زلف د ما سمه و ورانې بشي زلف د ما سمه و ورانې بشي ډېره زیاته مننه وایي د پلار دعا به دې باچا کړي د پلار دعا به دې باچا کړي او د مور دعا به دې تر هر شي رسوي نه ډېره زیاته مننه